اوس زه هر افغان ته دا وایم که د لکونو کاروباري او دی ځان ته افغان وایي نو دی دې لاړ شي خپل وطن ته. اوس ډېر غټ ضلالت ده ځکه چې تاریخ هېڅ څه نه پرېږدي. د حیدرآباد په جیل کې د افغان ښځو چې د بچي راوړل دا په تاریخ کې ولیکل سو. موږ د دې عزت دپاره د اتیا ملکونو ناټو سره ووهل، موږ د دې عزت دپاره د روسانو سره ووهل. صحیح ده، که موږ نه وای نو نن به په کراچۍ کې د روسانو لښکرې ګرځېدلې، خو که کله امریکایان راغلل په موږ باندې دوی ورسره و همدغسې هاخوا راته تېرول. نن مې دا شین سر ده او یو مې زوی ده، که به دا ساعت مې وژني دا میډیا دې نور هم کلاو کا. نو زه به دا وایم چې دا زموږ په سر باندې سودا ده او دې ټولو بچیانو ته ځان چې د خدای او د قرآن خاطر وکړئ لاړ شئ. 10 لکه خلک چې یو پړی نسوار اچوي نو ستاسو 600 میلیونه روپۍ آمدنه خپل وطن ته ځي. تاسو چې له هغه ځای نه راځئ دلته د مریض دپاره د علاج لپاره په تورخم راوړئ، هلته هم خرڅوئ، په کندهار کې هم خرڅوئ، په ویش کې هم خرڅوئ. دلته د هسپتالونو مخې ته هم درته غله ودرولي چې 1000 روپۍ پیس کېږي تا نه 15000 روپۍ اخلي، چې 15000 دوا کېږي تا نه 50000 روپۍ اخلي، صرف د مهاجر په نوم باندې.